ما د واده دریم کال له او زما خاون زما سره په هر بیماری کې کورواله کوي. مطلب دا دی چې دا دسی وی چې زما خاون دی او په هر بیماری کې لکه زه بیمار یم، زنانو چې کوم محوري بیماری یا د بچو د پیدایش کوم بیماری د دې ټولو بیمارو باوجود زما سره نږدې کیږي. دې ته به زه لوی ظالم یم چې دا یو لوی فاسق سړی دی. ځکه قرآن کې الله ویلي فاعتزلوا النساء فی المحیض، د زنانو د حیض په ځای کې به جدا کېږي. دا قرآن کې الله ویلي او دا سخت حکم نبی صلی الله علیه وسلم فرمایلی دی چې اتق الحیض، تاسو د حیض نه ځان ساتئ. او قرآن کې الله دا ویلي چې یسألونک عن المحیض قل هو اذن، دا یو ګندګي ده. د کوم خلکو فطرت چې الله خراب کړی او فطرت ناجوړی نو هغه داسې کارونه کوي. د زنانو سره په هغه ځایونو کې میلاوېدل چې الله او رسول حرام کړي، هغه لارې ته راتګ کول ناروا، دا فطرت د خلکو خراب شوی. او یا د حیض د بیماری په ورځو کې د زنانو باندې وینه شروع او دا د زنانو سره میلاویږي او په خپل ځان باندې کنټرول نشي کولی، دا غلطه ده زمارونو. که داسې چا وکړه دا سړی به کفاره ورکوي. حدیث کې د دې کفاره راغله. صحیح ابو داود کې دا حدیث دی او ترمذی کې دا حدیث دی او د شیخ البانی تحقیق دا چې دا کفاره صحیح ده. دوه کفارې دي، یو ته کفاره بدنی وي چې سړی به بدنی کفاره ورکوي او مالی کفاره. بدنی کفاره دی ته سړی به سخت توبه الله توبه، ځکه دا ګناه کبیره ده، سخت ګناه نه چې الله ته توبه و نه باسي کېده چې الله دې معاف نه کړي. به خبره ځکه ته د الله د حدود د پاسه تجاوز کې الله دا آیتونه قرآن کې ویلي، بیا ویلي تلک حدود الله، دا زما پولې دي. د الله د قانون نه به سړی تجاوز نه کوي. د حیضي زنانو سره میلاوېدل او دغه شان د نفاسي زنانو سره په بیمارۍ کې میلاوېدل دا قطعا حرام دي قرآن او سنت کې. او دویمه کفاره دا ده چې یو دینار به سړی صدقه ورکوي که تا زنانو سره میلاپ وکړو، یا نیم دینار به ورکوي. عبدالله بن عباس درې دا فرق بیان کړی دی چې که په اول ورځ د حیض کې سړی میلاو شو روغ دینار به ورکوي، او که حیض ختمېدو لمبلو نه مخکې سړی میلاو شو په اخر کې نو روغ دینار به سړی نه ورکوي بلکې نیم دینار به ورکوي. دا درې نیم دینار او د روغ دینار په منځ کې تطبیق هم دی. ځکه یو سړی نوجوان دی او مجبوره دی کېدای شي هغه دومره صبر ونه کړي شپږ اته ورځې، او شاید چې به د اخرو ورځو کې میلاو شي نو شریعت کې د لپاره اساني راغل د خیر د نیم دینار ورکا. او که په اول ورځو کې تم میلاوېدې د زنانه سره چې نن په هغه بیماري شروع شو تو سره میلاوېږي نو روغ دینار به ورکوي. یو دینار چې دی دا ډېر روپۍ دی، ځکه دا د سرو زرو دینار دی. 100 دینار چې دی دینه ونیمې تولې کالی جوړېږي 100 دیناره. بیا دا استادان تاسو حساب وکړو د زګرانو تپوسو کې یو دینار دا د کویت دینار نه دی، د کویت دینار ډېر ارزان دی. شرعي دینار چې کوم دغه زیات دی هغې نه به زرګونو روپۍ جوړېږي. نو دا سړی د الله ته توبه وباسي، دا مسلمان او استغفار دی وکړي او دا کفاره دی ادا کړي. که پته ورته نه و جاهلو نو کفاره پرې نشته، الله ته د استغفار وکړي او آینده د دې خبرې نه دې ځان ساتي. قرآن او حدیث په رڼا کې دا ډېر سخت حکم لري او دا غټ مجرم دی چې دا قسم اعمال سړی کوي، ډېر به سړی ځان ساتي. او دې نه ډېرې بیماریانې پیدا کېږي. ابن قیم په زاد المعاد کې هغه بیماریانې لیکلي چې د حیض په زمانه کې سړی د زنانو سره میلاوېږي، ډېرې بیماریانې پیدا کېږي، فطرت د سړي خرابېږي، د ښځې د خاوند په منځ کې بعد پیدا کېږي، نفرت پیدا کېږي، پریشانیانې د هغې نه جوړېږي، د الله او د رسول د حکم نافرماني کېږي او د الله په حدودو باندې خپې ښودل راځي. دا قرآن کې صریح حکم دی. او د ښځې هم زه دا وایم چې د خپل خاوند ته سخت نصیحت کول پکار دی، یا د علماو نصیحت ورته اورول پکار دی.